خیمه سر د پزنګون جاړما یو دل یار کړم بلتون جاړما زما د زلونه خونونه سي ګلونه د وګمو بهارا راغله په جګو جګو غرو د وګمو بهارا راغله په جګو د خاص صاحب سره موږ بانډار لرو د څخه به زمزمې اورو کپو شبه بارون وی دی مو پخپل لالی باور دی روبو شینا پخر بارون دی غلی جاڑم مستی کرا ہے چه دل مرستر گاڑو بی غمجان غمزه پلای دی باید په خوشحال تبدیل شي دستوا دو دا اتنو دا غزل شپوا زما د عمر د ارمان درجه دل شپه کمی درا کړی دا زړه وینې نه مې اورې نه مې وینې د سوله پیغام رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د دې ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو زموږ څارونکو السلام علیکم ستړي مشئ موږ ستاسو لپاره نن بیا ډیر په زړه پورې بانډار لرو زه حکیم الله آفتاب یم په کمره کې راسره محمد حنیف فدا دی قدرمنو لیدونکو په ننني بانډار کې راسره پخوا چې ډیر مشهور و په دلاور غمزپلي باندې خو په اوس وخت کې خاد دی د خاد صاحب سره موږ بانډار لرو د څخه به زمزمې اورو ټوکې ټکالې به ورسره کوو جلب بنډار به جلبې پوښتنې به د خاد صاحب څخه کوو او د ده شعر و شاعري به اورو نو قدرمنو لیدونکو تاسو هم زموږ مالتیا وکړئ او زموږ سره تر پایه پاتې شئ خاد صاحب په سر کې ستړي مشای درته وایم جوړ تکړه په خیر خیر اوسئ مننه کوم ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته د خپل اړخه نیکې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم رب دې وکړي چې زموږ خپرونه په داسې حال کې پیل وي چې ټولو د صحت کاري په غاړه یو د غمونو نه په امن وي خاد صاحب پخوا د تخلص اهم ځپلی و اوس وخت کې خاد یې په دې راته وغږېږه مننه قربان دا خو د تخلص زما یو ملګری و مرکو کې مې ویلي دي هغه اوس مړ دی د هغې یو نښه وه زه به چې غلی کېناستم بیا به یې غږ وکړه چې څنګه داسې غم ځپلی ناست یې همدا غم ځپلی شو دا تر دې دمه پورې بیا نو دا وخت یو بانډار و د ملګرو شاعرانو د ډېر ټینګار سره مې ورسره ومنله بالاخره زه هم تنګ شوم د ډېرو پریشانیو نه او د ملګرو ټینګار هم ډېر و اخر مې دا مشوره ومنله خاد صاحب زموږ قدرمن لیدونکي به ستا زمزمې ته په تمه یي په دې وخت کې د چې یوه زمزمه ورته کړې وای ځکه موږ او تاسو باید خبرې کم وکړو او تاسو څخه شعرونه او د څنګه زمزمې به یې ډېرې واورو په کلو کلو بهارانه راځې چا دې ونیوله لاره نه راځې نه پوهېږم دا د خپله بې غورې ده که په مونږ یې بې اعتباره نه راځې اخې مې سر دې په زنګون جاړمه جدله یاره کړم بېلتون جاړمه زما د زلونې خونونه سي ګلونه د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو منم چې را دې وړل ګلونه دلته لا مړه نه دي ورونه منم چې را دې وړل ګلونه دلته لا مړه نه دي ورونه زما د زړه په شان به وسېځې ګلونه په لمبو بهاره راغلې په جګو جګو غرو د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو اوس د یارانو محفل نشته ځکه مزه د غزل نشته اوس د یارانو محفل نشته ځکه مزه د غزل نشته په کنډوالو دې بدل شوي ټول ښارونه د مزو بهاره راغلې په جګو جګو غرو د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو
همیش مخرومه لبهار وی د غم زپلیو نصیب خوار وی همیش مخرومه لبهار وی د غم زپلیو نصیب خوار وی اوس هغه دښتې هدیرې د خړ قبرونه د رنګو بهاره راغلې په جګو جګو غرو د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو خیمې سر دې په زنګون جاړمه جدله یاره کړم بېلتون جاړمه زما د زړونې خونونه سې ګلونه د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو د وږمو بهاره راغلې په جګو جګو غرو. ډېر علي خان صاحب خوند یې وکړ، ډېر زبردست غزل دی او ډېره په زړه پورې زمزمه دې وکړه، خوند یې وکړ. قدرمن لیدونکو به ډېر زیات خوند ځینې اخیستی وي. خان صاحب تاسو په شاعرۍ راته وغږېږئ، تاسو له ډېر پخوا راهیسې شاعري کوئ، څه علت و چې تاسو شاعرۍ ته مخه کړه؟ لومړنی شعر درته یادېږي که نه چې تاسو لیکلی وي؟ کوم وخت راهیسې تاسو شعر لیکئ؟ مننه قربان، زمزمه د ستاسو مینه وه. تقریبا زه ډېر ماشوم وم چې دا هغه وخت کې به د هلکان به پیدا شو خپل پردي کې، بیا به باندې بنډارونه جوړول، دا کوک ورته وایي، دا به مو د پړي کې زنګو په خولو به منیو، نو بیا به دا کلیوالي تالو به و. دا خو مقصد د ما به زمزمې کولې نو چې هر څنګه وي، او دا د زمزمې پیل و. ما خط زده نه و خو ویلی مې شو، نو بیا مې دا ادم در کیسۍ دا به مو ویلې. د دې نه بیا ځینې شیان په نظم کې راغلل، لکه مومن خان شیرنۍ، بیا مې بالاخره نظم لیکلو ته ویلو ته مخه کړه، نظم کتابونه دې سره داسې د شاعرۍ تداو کې خدای شو. بیا هم بالاخره مې ویل چې یاره دا زه په قلم هم لیکلی شم. خان صاحب یوه بله زمزمه در څخه اورو، قدرمن لیدونکي به انتظار وي، که داسې دغه مسافرو ته یوه زمزمه وکړې. غلی جاړم مازدیګره هی چې د لمر سترګه ډوبېږي، بسلګۍ مې شي سندره چې د لمر سترګه ډوبېږي. غلی جاړم مازدیګره هی چې د لمر سترګه ډوبېږي. په ډېر ستړی انتظار کې کله خوښ کله خفه ومه، په ډېر ستړی انتظار کې کله خوښ کله خفه ومه، د زړه ګنډه مې شي زغره هی چې د لمر سترګه ډوبېږي، بسلګۍ مې شي سندره چې د لمر سترګه ډوبېږي. غلی جاړم مازدیګره هی چې د لمر سترګه ډوبېږي. ترېنه لاندې چنارونه لکه ستوري په ځلا شي، ترېنه لاندې چنارونه لکه ستوري په ځلا شي، د تره غرې له لوړ سره هی چې د لمر سترګه ډوبېږي، بسلګۍ مې شي سندره چې د لمر سترګه ډوبېږي. غلی جاړم مازدیګره هی چې د لمر سترګه ډوبېږي. ډېر علي. خان صاحب د خوښې شاعر د څوک دی؟ کوم شاعر د ډېر زیات خوښېږي؟ د کوم شاعر د شعرونو څخه متاثره یې پخپله، او وخت نه وخت د کوم شاعر شعرونه مطالعه کوي؟ نو شاعري مې د حمزه بابا مې خاص د زړه شاعر دی، الله دې وبخي، او ډېر مې دغه کلیاتو باندې پوهېږم، نه پیچلې شاعري باندې نه پوهېږم چې سوچه پښتو نه وي، د انګلیش د نور الفاظ چې پکې وي. پښتو هم ډېره مشکله ده، خو خیر یو څه اندازه پښتو باندې پوهېږم. او رحمان بابا مې ډېر ویلی دی، خوند راکوي. خان صاحب چې دې وخت کې داسې یوه محلي زمزمه کړې وای؟
پغریبارونده ولینا کیسه لونده کړل د لاوانګې تر مندینا پغریبارونده ولینا کیسه لونده کړل د لاوانګې در مندینا پغریبارونده جلکی لانده گو در نروغلا لکه بلبلا چه بارون و حلی وینا پغریبارون ده ولینا کیسه لونده کړل د لاوانګې در مندینا پغریبارون ده خدای دې په وورا کې وي سورکا چې دې تودې غېږې مې دیر شي یارمونینا پغریبارون دی که په شیبې بارون وي دې مو په خپل لالي باور دی روبوشینا پغریبارون دی پغریبارونده ولینا کیسه لونده کړل د لاوانګې در مندینا پغریبارونده. ډېر علي خان صاحب خوند یې وکړ، ډېر زبردست وه، ډېره مننه. خان صاحب یوه بله زمزمه به در څخه واورو. دسته واده د اتڼو د غزل شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه دسته واده د اتڼو د غزل شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه د اسمان غېږه که د ستورو په رڼا ډکه وه د اسمان غېږه که د ستورو په رڼا ډکه وه ستا په حجره کې هم د ستورو غوندې ښکلو شپه وه ستا په حجره کې هم د ستورو غوندې ښکلو شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه د ستا واده د اتڼو د غزل شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه. ډېر علي زغم ځپلی دلور بای احسان هېر نه کړم زغم ځپلی دلور بای احسان هېر نه کړم ډېر علي که د پردیو هلته شپه وه که د خپلو شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه د ستا واده د اتڼو د غزل شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه زما د عمر د ارمان د راژېدل شپه وه. ډېر علي خوند یې وکړ خان صاحب، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ چې موږ سره د بانډار وکړو په وروستیو کې چې کله خدای په مني واخلو له تاسو څخه یوه بله زمزمه هم اورو. مننه کوم هغه څوک چې ما اوري وینې مې ما سره مینه لري علاقه لري او د ټولو نه مننه کوم تاسو په شمول. قدرمنو لیدونکو د خان صاحب څخه په وروستیو کې یوه بله زمزمه هم اورو. نو تر بلې ما حکیم الله آفتاب او په کمره کې را سره محمد حنیف ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وختونه، ښې چارې. که مې دراکړې دا زړه وینې نه مې اورې نه مې وینې که مې دراکړې دا زړه وینې نه مې اورې نه مې وینې هی نه مې اورې نه مې وینې. ډېر علي بس جړه مې واځپه شوه بس جړه مې واځپه شوه بس جړه مې واځپه شوه تو یو موخ کې سپینې که مې دراکړې دا زړه وینې نه مې اورې نه مې وینې نن مې بیا ارمان
ارمان شهید نن می بیا ارمان شهید نن می بیا ارمان شهید پاتخا اخلم دمړینه کم درا کړدا زلوینه نمه آورنا می وینه ہے نمه آورنا می وینه غم زپال دے لاوریم غم زپال دے لاوریم غم زپال دے لاوریم ورزش پہ میں دی غمگینے کم درا کړدا زلوینه نمه آورنا می وینه ہے نمه آورنا می وینه